السلام علیکم ملګرو. نن سره فلمی ستوري لړۍ کې د هغه اداکار پاک له خبره کو چې دغه د مرګ نه پس فلم انډستری ختم شوه. تاسو به ارومرو پیژندلی وي بدر منیر او بالکل بدر منیر. څنګه چې د بدر منیر نامه معنا او مفهوم ځلا او ښکلا لري، داسې د بدر منیر کردار هم یو ځلنده باب دی. که زه دا وایم چې ماته دا اعزاز حاصل دی چې د بدر منیر سره لومبۍ مرکه ما کړې وه، نو بې ځایه به نه. دا د کال 1992 خبره ده چې د پښتو فلمونو مشهور کامیډي اداکار چې نن سبا په لاهور کې تبلیغ کوي، بشیر جعفری ریډیو ته راغی. ویل بدر منیر په ارایل هوټل پیښور کې دی. زه د هغه سره مرکې دپاره د ریډیو پاکستان پیښور د طرفه لاړم. دا زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې د یو داسې اداکار سره مې مرکه کوله چې د هغه یو نظر لیدو ته زما په شان ټول خلک لیواله وو. ما سره ډېر په مینه او خوشحالۍ ملو شو. راته ویل په ژوند کې په اول ځل رانه ته د ریډیو دپاره انټرویو اخلې. څنګه چې ټولو پښتنو ته معلومه ده چې بدر منیر په سوات کې مدین سره نږدې د شاګرام کلي اوسېدونکی و. والد محترمې د جومات امام و. دی په اصل کې میاګان سیدان دي. د بدر منیر د زیږون نیټه 1940 د هغه والد محترم غوښتل چې بدر منیر د دینی علم ترلاسه کړي. د دې غرض دپاره په مدرسه کې داخل کو. ولې بدر منیر ماته پخپله ووایي چې غریبۍ زمونږ لمن داسې کلکه نیولې وه چې د پلار دغه خواهش مې پوره نه شو. زه کراچۍ ته د مزدورۍ دپاره لاړم. په سړکونو مې کاڼي وټکول. د سیکل د پانچرو په دکان کې مې کار وکړو. بیا دبۍ ته لاړم، هلته مې 2 کاله مزدوري وکړه. د هغې نه پس د اوبو په جاز کې انګلینډ ته لاړم. ولې قدرت ته څه بل شان منظوره وه. بدر منیر وایي زما د نعمت سرحدي سره جوخت تیاري وه. دغه دوستي بیا په رشته کې هم بدله شوه. موږ به ټوله ورځې مزدوري کوله. ماښام به د سټوډیوګانو سیل له ارومرو تلو. یو ورځ راته نعمت سرحدي ویل یارو یو ورځ به داسې راځي چې ته به په فلم کې هیرو راځي او زه ویلن. د نعمت سرحدي خبره رښتیا شوه. سمزبرګ و. زه فلم ته لاړم. د وحید مراد سره په دفتر کې آفس بوای ولګېدم. بیا لایټمین شوم. د کیمرې کار مې هم وکړو. یو ځل مې وحید مراد ته وی زما هم ډېر شوق دی چې په فلم کې راشم. د اردو یو فلم جوړېدو جهاں تم وہاں هم. په هغې کې مې یو ورکوټ شان کردار ولوبولو. دغه فلم ښه کامیاب شو او زه تر څه حده خلکو وپېژندم. محترم عزیز تبسم د پښتو فلم جوړولو اراده وکړه. علي حیدر جوشي ورسره مل و. ما ته عزیز تبسم صاحب ووی چې هلکه ته به زموږ په فلم کې هیروی او نعمت سرحدي به ویلن وي. خیر یوسف خان شیربانو فلم مو یاسمین خان هم د وړاندې نه په فلم کې موجوده وه. ولې هغې به اکثر د اردو فلمونو کې د هیروین سره په کورس کې کار کولو. یاسمین خان شیربانو جوړه شوه. زه یوسف خان جوړ شم او نعمت سرحدي یو ظالم کردار واغستو، یعنی ویلن شو. عزیز تبسم صاحب ډېر پریشان و. ویل به اسې نه پښتانه په دې باندې بد وګڼي. خیر فلم ولګېدو. په پیښور کې مو لګېدو او په کراچۍ کې اول په یو سینما کې او بیا په 5 سینماګانو کې ولګېدو. بس نو هر طرف ته د بدر منیر، یاسمین خان او نعمت سرحدي نوبتونه په غږېدو شو. بیا چې کله لالا سردار خان اوربل فلم جوړ کو نو هغې پې بیا سمې بخۍ ووالي. د هغې نه پس را باندې د فلمونو باران شو. د اوربل سندرې موسیقي هم ډېره د خوند وه. رفیق شینواري د کمال طرزونه جوړ کړي. بله دا چې ګلنار بیګم
خیال محمد او هدایت الله چې کله پښتو فلمونو ته د سندرو ویلو دپاره راغلل بیا د دغه فنکارانو نه بغیر به هم فلم نیمګړی اور بل په لاهور کې جوړ شوی بس بیا موږ هم پاخه لاهور ته راغلو د هغې نه پس خانه بدوش او بیا په تیره ناوي د یو شپې داسې د کامیابۍ جنډې هسکې کې چې د ممتاز علي خان نوم هم ورسره مشهور شو د هغه په شان ډایرکټر به لا پیدا کیږي بدر منیر صاحب وایي په کال 1981 کې فلم داغ په 82 کې دا ګز دا میدان چې دام د عزیز تبسم سے فلمو په 1983 کې نیمګړی ارمان په 483 کې شپونکې او دغه شان په 1985 کې یارانه او بیا په 1991 کې دشمن کاکا بیا ما پسې د اردو پنجابي فلمونو فلم سازانو هم سمې تڼاشلولي نو زه آصف خان بلکې ټول ټیم د اردو پنجابي فلمونو کې مراغلو خدا به درته ووایم چې د آصف خان په شان په شکل و صورت ورسره پخوي خصلت یعنې سیرت انسان به هم لا بل پیدا کیږي زما د نعمت سرحدي آصف خان او لیاقت میجر سره ډیره جوخته یاري وه ما ورته وی بدر صاحب بیا خو د پښتو فلمونه ډیر خراب شو ګډ وډ شو نو ویل په دې خو مرم کنه ګنده خلک فلم انډسټري ته راغلل او هر څه ګنده کړل یقین وکئ چې موږ به خبرم نو فلم کې به بېهوده ډانسونه او رقصونه اچولي خلکو به ګوته چاته نیوه هم موږ ته ممتاز علي خان ته یوې اداکارې ووی ناوي د یو شپې فلم جوړېدو ویل ما لږه ایکسپوز کا هغه ورته انکار وکړو بیا هغه ته ووی چې ستا چوټي شوه او د هغې نه پس په ناوي د یو شپې فلم کې هم ګندګي ور واچولی شوه بله دا چې سنسر بورډ به یو شان فلم پاس کو خو چې په پېښور کې به په سینماګانو باندې ولګېدو نو ورکې به بې حیایي وه په دې ناولي کار کې د هغه فلم سازانو نه چې یوه مافیا وه فلم انډسټري ته راغلي وه د سینماګانو مالکان هم شریک وو مونږه د دې خلاف جلوسونه ویستل فلم کې کار کولو نه مو انکار وکړو نو داسې خلک راوړاندې شو چې هغوی هر څه تباه او برباد کړل بدر منیر صاحب وایي شهناز مسرت شاهین سنیتا خان ما پښتو فلمونو کې متعارف کړل بدر صاحب راته وویل ما 3 فلمونه د هدایتکار په حیث باندې هم جوړ کړل او دغه شان 15 فلمونه مې په خپله خرچه یعنې د فلم ساز په توګه هم جوړ کړي دي چې ټول په ټوله سپر هټ یعنې کامیاب فلمونه دي بدر منیر په سخت وخت کې د یو سماجي غړي کارم ډیر په نره باندې کړی دی د سیلاب ځپلو دپاره ښار په ښار بازار په بازار ګرځېدلی دی او خلکو ته جولی نیولې ده د یو سوال په جواب کې بدر منیر وویل زما په ټولو فلمونو کې ادم خان درخانه ډیر زیات خوښ دی د هغې سندرې د کمال وي چې ډاکټر لاجور سلیم لیکلی وي لاجور سلیم صاحب ډیرو فلمونو دپاره سندرې لیکلي وي او ټولې سندرې ډیرې خوندورې وي د یو بل ذاتي سوال په جواب کې بدر صاحب وایي ما 2 ودونه کړي دي یو مې د وطن ده او بله د پنجاب ده دواړو نه مې بچي دي خو ملګرو در یاده به کمه چې د بدر منیر دواړه کورودانې اوس په دې دنیا کې نشته د بدر منیر یو زوی سید منیر هم فلم ته راغلی د قدرت شان کې هیرو ولی کامیاب نشو فلم یې پرېښودو او نن سبا په سعودي عرب کې کار کوي یعنې مزدوري کوي د دویمې کورودانې زوی دلبر منیر دی چې هغه هم په ډېرې فلمونو کې راغلی دی په ډېرو فلمونو کې د سیکنډ هیرو رول ادا کړی دی ولی هغه هم د پلار په شان نوم ونه ګټلو بدر منیر یو ساده باده شډل بدل پښتون د کبر او غرور نه پاک انسانو د هغه په نوم د مینوالو یو فیډریشن هم جوړ شوی دی چې ورکې د سوات شیرینزاده بدر حکیم عثمان علي د یادونې وړ ملګري دي دغه شان په مردان کې جاوید خان یوسفزی هم د بدر منیر په هغه مینانو دوستانو او عاشقانو کې دی چې د هغه سره د کور د خلکو تګ راتګ هم و دا نامور اداکار
په کال 2004 کې ګوزن یعنی د فالج ناروغه ونیو. د سمودي د علاج نه پس دومره شوا چې د ګرځېدو شو، ولی په دویم ځل په بیا دغه موذي مرض حمله وکړه او داسې په 11 اکتوبر کال 2008 کې په حق ورسېدو. هم په لاهور کې کریم بلاک لویه ادیره ده چې ورکې نورم ډېر اداکاران دفن دي، په هغې کې خاورو ته وسپارلی شو. د هغه د مرګ نه پس د هغه ماینان هر کال د بدر منیر د وفات ورځ ډیر په جوش او ولولو سره مانځي. بدر منیر ته د هغه د مرګ نه پس د هغه په کارکردګۍ باندې صدارتي ایوارډ ورکړی شو چې د هغه د فیډریشن د هغه وخت چیرمن شیرینزاده بدر صاحب وصول کو. اوس دغه ایوارډ د یو کال لپاره د هغه میونانو ته د اعزاز په توګه ورکولی شي. په کال 2023 کې دغه ایوارډ ښاغلي عنایت الله خان شیرپو ته وسپارلی شو چې په دوبۍ کې ژوند کوي او هغه هم په دوبۍ کې ډېرې شوګانې کړي دي او د بدر منیر سره یو خاص نسبت او خاص تعلق و. عنایت الله خان شیرپو د بدر منیر په هغه مینانو کې دی چې د څو کالو راسې د بدر منیر د کلیزې زیاتره خرچه عنایت الله خان شیرپو ورکوي. زما تعلق شیرپو سره دی. زه د شیرپو عنایت الله شیرپو نوم او بدر منیر صاحب دا 14مه برسي ده. د دې نه مخکې 10 شوې وي خو هغې کې زما څه برخه نه وه. د 11مې برسۍ نه تر د 14مې پورې زه د دې چیرمن شیرینزاده بدر صاحب جاوید یوسفزي صاحب زه د دوی ډېره مننه کوم چې د بدر منیر صاحب ایوارډ یې ما له راکړه. زه د دې دغه لایق وګڼلم. دا د بدر صاحب ایوارډ دی او په 8 تاریخ باندې برسي ده. بس دا ما ته حواله شو. زه د هغوی ډېره مننه کوم. او بدر صاحب خو یو داسې انسان و چې د هغه په وجه ډېر زیات بزنس و. په هر ښار کې په پاکستان کې سلیما چې به کوم ځای کې و هغه ځای کې د هغه وجې بزنس و، ډېر زیات بزنس و. ځکه چې نه به د ګاډو د هر شی به بس خلک به ډېر یو کاروبار و چې تللی دی هر څه بس په ټپه ناست دي. اشفق جاوید یم او د بدر صاحب باره کې خبرې کېږي نو زه خو به اول یو بدر صاحب لپاره یو شعر پیش کړم چې په فن چې څوک مین وي نو بدر خو به مني. په فن چې څوک مین وي نو بدر خو به مني. د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. خپل فن کې پهلوانو ساده باده انسانو په ټولو بلا ګرانو. د ټولو فنکارانو سر لښکر خو به مني. د فن د دنیا دغه کلندر خو به مني. ښاغلی بدر منیر جي د سوات د خاورې نه راپاسېدو راغی فلم انډسټرۍ ته. مختصر خبر کوم جي او د پښتو فلمونو ابتدا وشوه د یوسف خان شیربانو نه او دغسې دا سلسله روانه شوه. را روان 8 تاریخ باندې د اکتوبر د بدر منیر څخه 14مه برسي ده منځلې کېږي. او دا د هغه مین هغه کسان چې هغه د هغه په فن مین وو هغې ورسره څه د وینې رشته نشته. او دا 14م کال دی او دا زما خیال په فلم انډسټرۍ کې د دنیا په فلم انډسټرۍ کې به واحد فنکاري چې هر کال د مینوال په ډېره مینه او په ډېره جذبه باندې برسیانې کوي. او په پېښور کې نه، په مردان کې، په سوات کې، په کویټه کې، په بار دوبۍ ابودابي بیرون ملکونو کې هم کېږي. نو هغه یو ملنګ غونته انسان و خو دا دی چې قدرتي اداکار و. د هغه کمی پوره نه شو نه به پوره شي. کله چې پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی نو پېښور کې چې سینما روډ ورته وایي چېرته چې 3 سینماګانې داولټي پکچر هاوس او تصویري مالوا دې ته سینما روډ ویلی کېدو دا د بدر منیر په نوم کړی شو. ښاغلي میا افتخار حسین چې د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر و هغه په سرکاري کچ په ډېره لویه پیمانه په نشترحال کې د بدر منیر په یاد کې یوه ډېره ستره دستوره وکړه. الله پاک دې د بدر منیر هغه جان ښایسته کړي او څوک چې ورسره مینه لري د هغه دپاره دعاګانې کوي، د هغه دپاره ختمونه کوي. هر کال په 11 اکتوبر د هغه کلیزه نمانځلی شي، ختم قرآن وشي، د هغه دپاره دعاګانې وشي
او ډیر خلک په دغه ورځ باندې د فدریشن ملګرو سره رابطې وکړي چې مونږ په بیت الله شریف کې یو، څوک وایي د بدر منیر د پاره مې عمره وکړه او څوک وایي د هغه د پاره مې طواف وکړو. دا ورځ خدای پاک هر چاته نه ورکوي چې نه زوی نه رور نه بله رشته نه خورې نه وراره نه ماما نه تره او د هغه دپاره یو پردی سړی راځي د الله کور ته ځي د هغه د بخښنې سوال کوي د هغه دپاره عمره کوي او د هغه دپاره طوافونه کوي، نو دا معمولی خبره نه ده. الله دې په ګور نور کې د بدر منیر د فلمونو شمیره په سوونو ده، بلکې 800 ته رسي تقریبا. کیدای شي د دې نوم سیوا وي چې ورکې 15 د اردو فلمونه دي، 11 د پنجابي دي، 11 د سنده فلمونه دي او د هندکو یو فلم جوړ شوی چې نوم یې کیسه خانه و، په هغې کې بدر منیر د هیرو کردار لوبولی. دا وه د بدر منیر د کلیزې په مناسبت د هغه د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، تکنیکی مرستیال اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.